او یو شی مننه درنه کوم پاکستان کاکړ صاحب، یو شی مننه درنه کوم چې تا زما افغانانو ته دا جوته کړله چې لر لر دي بربر دي. ډېره مننه پاکستان د بل څه هم درنه مننه کوم چې تا زما افغانانو ته دغه درس ورکړلو چې پردی کډ تر نیمو شپو وي، دا حقیقت دی. او بیا هم درنه په دې کې مننه کوم پاکستان چې تا زما افغانانو ته دا ثبوت کړله، دا واضح کړله، دا ایمان دې ورکړلو چې ستا په کارېږي دغه خپل خړ پړ افغان به په کارېږي. ښه دی که بد دی، تاجک دی که ازبک دی، هزاره دی، پشهی دی، هر قوم چې دی دا به دې په کارېږي. ستا به د کراچۍ د لاهور هغه رڼاګان نه په کارېږي، ستا به د افغانستان د خوارو غریب بچی په کارېږي، ستا به د تهران و مشهد دغه لوړ لوړ بلډینګونه پاک پاک سړکونه په درد نه خوري، خو د افغانستان د عام غریب به په درد خوري. دا د ثبوت کړه پاکستان د دې درنه زه مننه کوم. دغه الفاظ فکر کوم چې په دغه میډیا کې تر څو پرځم زه درته مننه کوم دې لپاره تا زما وطن، تا زما ملت، تا زما قوم، تا زما افغان ته دا احساس ورکړلو چې بغیر د یو افغان نه که هغه تاجک ده که ازبک ده که هزاره ده که پشهی ده چې هر څوک چې افغان وي دلته ستا په درد لګي. نور د دې وطن نه تښتېدل، نور د دې وطن نه مهاجرت کول، نور د دې وطن نه وتل دا به جرم وي. دا درس دې ورکړو کاکړ صاحب، ډېر لوی درس دغه یوې پیړۍ کې تا به بیا غټ درس ورکړو. د درنه زه مننه کوم.